آخری عشره کې الله تبارک و تعالی یو شپه موږ او تاسو لرا کړې ده او قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی غیتا خیر من 1000 شهر ویل دي چې دغه شپه دا د زرو میاشتو نه غوره ده. نو یو مسلمان که زر میاشتې مسلسل عبادتو کې د هغې نه غوره دا ده چې دې شپې کې یو کس عبادت وکړو دا الله دې من زیات اجر ولا ورکوي. بیا الله تبارک و تعالی آسانه کړ ده موږ ته او دا شپه په رمضان مبارک کې کېښوده او په هغې کې بیا اسانتیا مونږ لپاره پیدا کړله چې آخري عشرې کې دا کېښوده او په هغې کې بیا مونږ لپاره اسانتیا پیدا کړه چې تاق شپو کې دا تلاش کوئ. نو گویا 15 شپې دي، 21مه، 30مه، 50مه، 28مه، یو کم 10مه. په دې شپو کې الله تبارک و تعالی محبوب فرمایي چې دې کې دا تلاش کوئ. او کله به چې د آخري عشره راغلله نبی علیه الصلاة والسلام مخکې هم عبادت ډېر کو، لیکن چې کله دا معاشره به راغلله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي اذا دخل العشر شد میزره. دا عشره به داخل شله نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل املا مضبوطه وتړله واحیا لیله وایقظ اهله. په خپله به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت کو او شپه به شوګیره کوله او خپل کور والا به هم ویښولو. نو گویا دو سنت شلو، یو دا چې په خپله په دې عشرې کې سره عبادت وکړي او دویم دا چې خپل کور والا خپل بچی هم راویښ کړي او هغو ته ووایي چې پاسه د الله عبادت وکړئ، د الله بندګي وکړئ، الله سره تعلق جوړ کړئ، الله له راضي کړئ او الله سره صلح وکړئ، د الله طرف ته رجوع وکړئ، الله طرف مخکې استغفار مونځ وکړئ، صلات حاجت مونځ وکړئ، استخارې مونځ وکړئ، صلات التسبیح مونځ وکړئ، د قرآن پاک تلاوت وکړئ، درود شریف ووایئ، استغفار ووایئ. دا ټول کارونه په دې شپې کې چا چې وکړل خپل وس مطابق یو سړی نه تمامه شپه نه شوګیره کېږي نو تمامه شپه دې نه شوګیره کېږي، دې نیمه وکړي، نیمه نه کېږي نو دله پکار دی چې بیا کم سے کم دې یو غنټه عبادت وکړي او که غنټه ته هم نه کېږي نو بیا کم سے کم دا ده چې ماښام ماسخوتن مونځ او د سهار مونځ چې کوم دی هغه امامتۍ سره وکړي نو بیا به هم الله تبارک و تعالی دله ډېر څه ورکړي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې میاشتې باره کې فضیلتونو کې آخره کې بیا فرمایي چې دا میاشت کې دې کې څوک محرومه پاتې شو د الله د رحمت نه د ده شان د بدنصیبه بدبخته بیا څوک نشته دی یقینا محرومه دی. ځکه چې باران ډېر تیز وریږي او عین هم یو سړی فایده وانخلي یقینا هغه بیا یو ځمکه ده هغې ته فایده میلاوه نشته، هغه شین کاڼی و هغې نه شته جوړه لاړله هغه صفا نشته ده هغې ته نه فایده میلاوه نشته. نو دقه شان ده بعضې زړونه داسې دي چې هغه شنه کاڼي دي هغې باندې رمضان مبارک اولنۍ عشره لاړله، دویمه پې لاړله، شپې لاړې، ورځې لاړې، تلاوتونه وشلو، ذکر اذکار وشلو او آخري عشره راغلله چې هغې کې زړه د انسان بیا نرم شوی وي او بیا یقینا صفایي پکې راغلي وي. هغې نه باوجود بیا هم د الله سره تعلق جوړ نه کړو دغه وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دی بیا محرومه دی. او ارشاد فرمایي تحروا لیلة القدر، لیلة القدر تلاش کوئ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، د رمضان مبارک په آخري عشرې کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا شپه وي نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام د فرشتو یو جماعت سره کته راکوزیږي او دی ګرځي، دا جماعتونه ګرځي چې کوم ځای کې یو مسلمان ولاړ دی یا ناست دی او دی الله تبارک و تعالی یادي هغو سره دوسه کوي فی کبکبتهم نه هغو منې دو لپاره محفرت دعاګانې وله غواړي. نو لهذا مونږ له پکار دی چې مونږ داسې عمل وکړو چې مونږ د الله د فرشتو د دعاګانو مستحق وګرځو. داسې عمل د مونږ نه سرزد نشي چې میاشت د رمضان مبارک وي او شپې چې کوم دی هغه د آخري عشرې وي او هغې کې د طاق شپې وي او د رحمت په ځای باندې موږ باندې لعنت ویږي نو موږ له د هغې نه توبه کول پکار دي، الله سره صلح کول پکار دي. او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې شپې هغه نښې هم ښودلې دي
چې پای کې یو نښه دا ده چې سهار ټایم کې نور راوخېږي نو دکې فورا هغه ولنه شعاګانې دي وروسته بیا شعاګانې او دا شپه چې کوم دی نه ډېره ګرمه وي نه ډېره یخه وي او دا شپه دا بالکل رڼا یې رڼا وي ګویا ته به چې سپوږمۍ ده حالانکې په هغې شپو کې بیا سپوږمۍ وړوکې شوي سپوږمۍ یي نه لیکن د سپوږمۍ شانته رڼا یې رڼا وي نو د دې د وجې نه موږ له په دې شپو کې عبادت کول پکار دي